سلام وخت مو بخیر له مالال میډیا څخه وروستۍ سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ او د لوګر ولایت د ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د چهار آسیاب په ورزشي لوبغالي کې د شل لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې، پرون د شاهین لوګر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د دواړو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د یووالي، پیوستون او ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه ترسره شوې. د تورنمنټ پایلوبه د شاهین لوګر او ستارګان چهار آسیاب لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې د شاهین لوګر لوبډلې وکولای شول خپل سیال لوبډلې ته د 2 ګولونو په توپیر ماته ورکړي. د لغمان ولایت د بدني روزنې او ورزش امنیت او والیبال فدراسیون په همغږۍ په الیشنګ ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو اتلولي د الینګار ولسوالۍ منتخب لوبډلې خپله کړه. د دغو سیالیو په پایلوبه کې الینګار ولسوالۍ لوبډلې خپلې سیالې قرغۍ ولسوالۍ لوبډلې ته د 2 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. دغه سیالۍ چې شل ورځې دوام وکړ موخه د لغمان ولایت د ولسوالیو په کچه د ورزشکارانو ترمنځ اتفاق او یووالی و. د یادو سیالیو په پای کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته کپونه، میډالونه او توپونه ورکړل شول. د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې د کافا سیالیو په لومړۍ لوبه کې تېره ورځ قرغیزستان هیواد ته د 5-4 ګولونو په توپیر ماته ورکړه. د کافا سیالۍ د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار په کوربتو پیل شوې چې ملي لوبډلې په خپله لومړۍ سیالۍ کې 3 ارزښتمن امتیازونه ترلاسه کړل. دا په داسې حال کې دی چې د هیواد ملي لوبډله خپله دویمه سیالي نن د ازبکستان پر وړاندې ترسره کوي. د یادونه وړ ده چې د تېرې ورځې په لوبه کې مهرام غلامي د افغانستان لپاره د بریا د ګول په وهلو سره د سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او والیبال فدراسیون په همغږۍ په امام صاحب په ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو اتلولي ښاروالۍ لوبډلې خپله کړه. د دغو سیالیو په پایلوبه کې ښاروالۍ لوبډلې خپلې سیالې قرتورکمن لوبډلې ته د 3-2 میدانونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د یادو سیالیو په پای کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته د یاد ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د ښاروالۍ مدیریت د مسؤلین له لوري کپونه، ورزشي جامې، توپونه او نغدي ډالۍ ورکړل شوې. دغه سیالۍ چې 15 ورځې دوام وکړ موخه یې ورزش د ځوانانو هڅول یاد شوي دي. د ارزګان ولایت د ورزش امنیت په همغږۍ د والیبال فدراسیون له لوري په دهراود ولسوالۍ کې د یووالي او اتحاد په نوم د 6 لوبډلو ترمنځ د والیبال ټورنمنټ پیل شو. د دغه ټورنمنټ د پیل لوبه د مرکزي او بازار ټیمونو ترمنځ وشوه چې مرکزي لوبډلې د 3 پر میدانونو په توپیر خپل سیال ته ماته ورکړه. د یاد ټورنمنټ موخه د ورزشکارانو ترمنځ یووالی او اتحاد دی. د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او انګور اډې ځوانانو له لوري د 15 لوبډلو ترمنځ د ټیبال سیالیو اتلولي بدري 313 لوبډلې په خپل نوم کړه. د دغو سیالیو پایلوبې ته بدري 313 او منظور خاني لوبډلې لار موندلې وه. د لوبې لومړۍ پاڼۍ منظور خاني لوبډلې ولوبوله او په ټاکلو لسورونو کې سیالې لوبډلې ته 3 منډې هدف کېښود. بل لوري ته بدري 313 لوبډلې یاد هدف ته په 5 اوورونو کې ځان ورساوه او اتلولي یې خپله کړه. هیره د نوي چې دغو سیالیو نږدې 1 میاشت دوام وکړ او په پای کې اتلې لوبډلې ته موټرسایکل او نور چمتو شوې ډالۍ ورکړل شوې. او د رسنیو د راپورونو مخې الهلال د برازیلي لوبغاړي مالکوم هافبیک سره قرارداد لاسلیک کړی دی. مالکوم لا د مخه د الهلال سره موافقه کړې او د تړون لاسلیک کولو لپاره کلبونو ته انتظار باسي. د برازیل ستوری د بارسلونا لپاره د لوبې کولو تاریخ لري. سردار آزمون په زینت کې له مالکوم سره لوبېدلی او د روسیې د لیګ ګټلو تجربه لري. الهلال لا د مخه 2 مشهور کولیبالي او نوس جذب کړي دي.